د راولپنډي د جلسې په باره کې عمران خان جواب را لېږلی دی. په راولپنډي کې چې کومه جلسه په لیاقت باغ کې به دا جلسه کېږي، که دې ځای نه تاسو د ځای بدلاوو نو تاسو به ځای نه بدلوئ. هر قسم حالات که باندې راځي لیاقت باغ کې به تاسو جلسه خامخا کوئ. دا د عمران خان پیغام دی. عمران خان ډېر زیات غوسه دی ملګرو. د هفتې په ورځ باندې دا جلسه ده او په دې کې وایي هر سړی شرکت وکړي. ملګرو دا جلسه چې ده نو وایي دا به خامخا کېږي، په هر صورت کې به دا جلسه کېږي که نه. وایي علي امین ګنډاپور ته هم ډېرې سختې خبرې کړي چې دا جلسه به ته کوې او عوام راوباسه او چې ده نو ټول نه به دا غټه جلسه وي. ملګرو دا چې دی نو عمران خان دا پیغام را لېږلی دی. زما دا ویډیو پیغام چې نور ملګرو چې دا عمران خان دا پیغام را لېږلی چې عمران خان کومه خبره کړله نو پکار چې موږ یې مخکې شیر کړو، ځکه چې هغه زمونږ وزیر اعظم دی. که په جیل کې هم وي نو هم به ورته وایو وزیر اعظم عمران خان. نو هغه چې کوم خبره کوي نو ما ټولو ته خواسته چې په هغه باندې ضرور عمل وکړئ. دا کومه راولپنډي لیاقت باغ کې چې کومه جلسه ده نو دې له مکمل تیاری شروع کړئ او مکمل طور باندې ولا ټول لاړ شي. د هفتې په ورځ باندې به وي ان شاء الله دا جلسه به چې وي نو کامیابه جلسه به وي. دا دوه جلسې کامیابې شو د اسلام آباد او لاهور کې چې مخکې کومه جلسه شو ده ان شاء الله دا جلسه به چې وي نو دا به د دې نه دا به د هغه نه غټه وي. او په لاهور کې چې کومه جلسه شو ملګرو د هغه نه به هم دا غټه وي، ځکه چې عمران خان وایي که نه وایي چې کله د جلسې له تاسو ځئ نو دوی وله ځای بدل کړي چې دلته به جلسه نه کوئ، په هغه ځای کې به کوئ. نو دا کیسې میسې به نورې نه وي، بالکل دې په موږ باندې پرېږدي. موږ دې ولې په پاکستان کې نه ولې وایي زه وزیر اعظم مخکې نه یم تېر شوی، ما دې ته یو لار بنده کړله یا مې ورته ویل چې تاسو جلسې مه کوئ، ما ورته یوه خبره نه ده کړې، در نه دې شروع کړی ما او دوی چې دي نو مکمل طور باندې لارې هم بندې. د هغه نه پس چې دی جلسې ځای هم ختموي چې کله دغه جلسې ټیم پوره شو یونیورسي مطابق چې دی نو دوی په مخه یونیورسي چې داسې ټیم راکوي چې په هغه ټیم باندې چې موږ ایله جلسه شروع کېږي نو یونیورسي ټیم ختم شوی. نو عمران خان دا پیغام را لېږلی دی. زما دا ویډیو پیغام ضرور شیر کړئ.